یو سپینګیری تعویزګر بابا د 15 کلنې پیغلې سره ولې په یو تعویز داسې زور زیاتی وکړ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. په یو سپینګیري د ولې د یو 15 کلنې پیغلې سره ولې په یو تعویز داسې یو زور زیاتی وکړ. دا واقعه په هند کې ترسره شوې ده، ځکه چې د هندوستان خلک ډیر په تعویزونو باندې ډیر باور او اعتماد کوي. د دې ویډیو مطلب داسې دی چې باید تاسو د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب باندې ښه ځان پوه کړئ. په یو کلي کې سپین بوډا بابا و چې ډیر تعویزونه به یې کول، حتی تعویز به یې داسې لګېده لکه د یو ټوپک د مرمۍ په شان دی چې په چا به یې کوم تعویز وکړ نو هغه به سمدستي لګېده. ډیر ټیم تیر شو، د دې سپین ږیري نوم ډیر مشهوره شو. په ټول کلي کې داسې راج او رواج شو چې هر څوک به د هر چا لپاره به خلک ورتلل او د به په دې سړي باندې به تعویز کوو ترڅو د ډیرو خلکو په کاروبار او نور کار روزګار به پرې جوړېدو. خو خلک به اکثره د دې لپاره هم ورتلل چې ترڅو د کومې جنۍ سره د چا یارانه او مینه وي نو ټول خلک به د دې لپاره هم ورتلل او تعویزونه به یې کول. خو یو ورځ داسې یو ښکلې جنۍ د دې سړي لپاره راغله او غوښتلې ترڅو د خپل عاشق هغه لاس چې د دې ډیر خوښیږي، یعنې هغه عاشق چې د دې خوښېده لاس ته راوړي. خو دې سپین ږیري ډېرې نجونې داسې تېرې شوې وې. بالاخره دا نجلۍ د دې سړي ته راورسېده ترڅو د دې سپین ږیري په سترګو هم ولګېده. سپین ږیري که دغه سړي عمر تر 80 کالو څخه هم پورته و چې په سترګو ډېر ضعیف او کمزوری و. خو د دې نجلۍ سره یې داسې سترګې میلاو کړې چې ته ځان د 15 کالو زلمی احساس کړ چې شیطان یې په ګونه ورننوت او د سر څخه یې ووت. دې جنۍ باندې یې هغه جنۍ چې غوښتل ترڅو په خپل یار باندې تعویز وکړي او د دې لاس وغواړي. سپین ږیري د دې پر ځای چې هغه هلک باندې تعویز وکړي د ځان لپاره یې تعویز وکاراوه او دا جنۍ یې په ځان میینه کړه. جنۍ هم د دې سپین ږیري پسې لیونۍ شوه، حتی تر دې چې لیونۍ او په ډیرانو ګرځېدله. د جنۍ اصلي عاشق خبر شو چې د دې جنۍ سره ولې داسې کار شوی. خو بالاخره ډیر تشویش او ډیر سرچې چې کله وکړ نو د دې جنۍ باندې د دې سپین ږیري تعویز شوی و. خو تعویز وروسته یې چې وویستو نو د دې سپین ږیري سره یې بیا ولې دې خلکو داسې کار وکړ. یعنې که تاسو غواړئ چې دغه مطلب باندې زه تاسو پوه کړم، د دې مطلب داسې دی چې هېڅکله هم په دې خلکو ستاسو ګمان داسې مه کوئ چې کېدای شي 100% دغه تعویزونه قبول شي. یعنې که پخوا چېرته بالکل دا صحیح حقیقت خبره ده چې تعویز قبلیږي او تعویز کېږي، ځکه په پیغمبر اسلام باندې هم جادو شوی و. خو د دې زمانې خلک چې اوس کوم تعویزونه او کوم دا افتې او مفتې کوي نو د دې څخه ځان وژغورئ، ځکه په دېو کې 100 کې 10% صحیح خلک وي او 90% د دې د اوسۍ او د دې مردګاوۍ لپاره ناست وي ترڅو خلکو سره داسې زور زیاتی وکړي. نو هغه سپین ږیري سره بیا د کلي مالت خلکو داسې یو کار وکړو چې د ټول لپاره یې د کلي څخه وشاړه او د مرګ محکوم یې کړ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. مننه.